معاذ والله إني لأحبك فالله می دی قسمی چی زگر تاثر دیر محبت کو بیا پا دویم پیری ہوتی والله إني لأحبك فالله می دی قسمی چی تاثر دیر محبت کو فلا تدعنا في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك زیرا باندې ډیر مینم ډیر محبت ته سره کوم نو د دعا ته خیمه فرض منزله بعد چرته د ذکر پرې نه دی اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك د دې ذکر فضیلت د دین معلومیږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زه پتا ډیر مینم نو دا یاد کا مطلب دا چې د دعا کې خاصیت ته د ذکر معمولی نه دی ذکر خو دې ته خیدلته یعنی ای الله زما مرسته وکړه چی تا یاد کم ستا شکر ادا کم او ستا خیسته بندگی وکم دا دیر قیمتی دعا ده بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه اللہ دا خبر کردی دا وی ما دیر سوچو که چی بری دعاگانو که دا طولو نا فایدمون دعا کمه دا فایدمون خو طولی خو چی فایده دیر زیاده دا اگر کم دا ما بگر دیر وقت سوچ کرده نوی دی خبری تا ورسیدم چی دا طولو نا قیمتی او فایدمون دعا دادا دا اللہ نمرست غوخته پا آغا سکی چی اللہ پی رازی کیگی دا یاد که دا خبر چی اللہ دا سر مرست نی کری کنا تا یو سکند دا اللہ بندگی نشی کولا یو سکند چرت گورا دا ونوی چی زا او زا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان دا خود اللہ رحم دے پا مونگ باندی چی مونگ لے دلی بندگی توفیق را کڑے او دلی دینداری نیکے میں کوا نکے دینداری میں کوا اللہ تا سجدہ نہ لگے میں لگا لگے وی لگا فائدہ ستا نقصان ستا خدا خبر با نکے چونی زسو کو ضرب برابر عبادت دا اللہ نیشی کولے چی آگا اللہ دل طاقت نہیں در کڑے بعضو خلقو زرگی دا سوال لدی چی ولی دا مسلمانان دیندار ندی دیر ولی اکثر مسلمانان کمزوری دی ولی دا دی ولی دا دا طول خبر دا توفیق دا لازم نرى چی تا کلموی دا لا الہ الا اللہ وما کلموی دا لا الہ الا اللہ زموستا عبادت و یوشانی نا یو سڑی پا زرکی اخلاصی رب العالمین ولی توفیق ورکی دا پا دی امت که دو مغد نیکان خلق چی تیر شوی دی و دا علماء چی تیر شوی دی سو سر خیال لی دی خلقو بارکی چی دا هر سدوی بخپل زور کردی اچھا پا زوری کردی دا اللہ پا توفیقی کردی خانو اللہ ولی توفیق ولی ور کردی اخلاص پا کیو زرکی خیر پروتو ذکر اللہ توفیق ور کردی دا غی اخلاص تا بعدی با کوشش کرے تکا دی درس کی ناسی کنا دا محض دا اللہ توفیق دی تکا دی دین سا مسئلہ اوری دا صرف دا اللہ توفیق دی ستا که گیر دا پا مخ باندی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقی سر دا اللہ طرفنا توفیق دی کتا سلفی موحد متبع دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ طرفنا توفیق دی شکر ادا کوا منگا پا ہر منزل کی پا ہر رکعت کی سورہ فاتحہ وائیو کنے وائیو الحمدللہ وائی کی منگ سے وائیو ایاک نعبد و ایاک نستعین یاللہ خاصتا بندگی کو خاصتا نمرستا گوڑ ولی دا دوانا خبری یوزی دی دا دی دلاسا مانا دارا چی یاللہ ستا بندگی کو ام خاص وګورستا په مرستي سره به کوم نو تا نه مرسته غواړم چې تا زما مرسته نه کړي نو ستا بندګي هم نشم کولی چې الله در سره نه وي او الله دې ملګرتیا نه کوي او الله طاقت در نه کړي که نه ته د دې جمعه ته پورې نشي راتلی چې الله توفیق نه در کړی ته په دین کې مال نشي لګولی چې الله توفیق نه در کړی ته الله نشي یادولی چې الله توفیق نه در کړی ته علم نشي زده کولی
چې الله توفیق نه درکړی ته چاته علم نشي ښوی ټول هر څه د الله په توفیق سره دي نو دا ډېره قیمتي دعا ده د فرض مانځه نه بعد دا تاسو نه ګورئ چې ته هېره نه شي کومه دعا ده اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا الله زما مرسته وکړه په څه کې چې تا یاد کړم او ستا شکر ادا کړم او ستا ښایسته بندګي وکړم که چې دا دعا در الله قبوله کړي نور ته الله نه څه غواړي چې دا دعا الله ستا قبوله کړي او الله ستا مرسته وکړي چې تا الله په ښه طریقې سره یاد کړي او بیا د سره مرسته وکړي چې ته الله شکر ادا کړي او بیا د سره مرسته وکړي چې ته الله ښایسته بندګي وکړي نو ته غواړې نور څه دا قیمتي دعا قیمتي انسان د ځمکې په دې مخ باندې هغه انسان ته ښوولې چې ده ورسره ډېر محبت دی د دعا به هم څه دعا نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په معاذ بن جبل باندې ډېر مین رضی الله عنه بلکې عبدالله بن مسعود سوی رضی الله عنه إن معاذ كان أمة قانتة معاذ بن جبل ځان له امته وی معاذ بن جبل هغه انسانو چې خلکو ته به خیر خو قانت انسانو د الله اطاعت او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت به کوي عبدالله بن مسعود وی نو معاذ بن جبل هغه کسانو کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پې ډېر مین دی د پیغمبر صلی